ثنا او ستاینه د الله لپاره ده چې د اسمانونو او ځمکې جوړونکی او د پیغام رسونکو پرښتو ټاکونکی دی. دا سي پرښتې چې د هغو دوه او درې او څلور وزرونه دي. د هغه چې څنګه خوښوي د خپل مخلوق په جوړښت کې زیاتوالی راولي. په یقیني ډول الله په هر څه باندې قادر دی. الله چې د هر رحمت دروازه د خلکو لپاره پرانیزي، څوک د هغې بندونکی نشته. او کوم چې هغه وتړي له الله نه ورسره بیا کوم بل څوک د هغې پرانیستونکی نشته. هغه د ستر قدرت او حکمت خاوند دی. ای خلکو، پر تاسو چې د الله کومې پیرزوینې دي هغه په یاد ولرئ. آیا له الله نه پرته کوم بل هستونکی هم شته چې تاسو ته له اسمان او ځمکې نه روزي درکوي؟ له هغه نه پرته بل هیڅ معبود نشته. تاسو له کوم لوري نه غولول کیږئ؟ اوس که ای پیغمبره دوی تا دروغجن ګڼي، نو دا کومه نوې خبره نه ده. له تا نه مخکې هم ډیر پیغمبران دروغجن ګڼل شوي دي او ټول چارې په پای کې د الله لوري ته ورګرځېدونکي دي. ای خلکو، د الله وعده په باوري ډول برحقه ده. له دې عمله د دنیا ژوند تاسو نه غولوي او نه د هغه لوی غولونکی یعنی شیطان تاسو د الله په باب غولوي. په حقیقت کې شیطان ستاسو دښمن دی، نو تاسو هم هغه خپل دښمن وګڼئ. هغه خپل پیروان خپل لارې ته د دې لپاره رابولي چې هغوی د دوزخیانو له جملې نشي. کوم کسان چې کافر شي د هغو لپاره سخت عذاب دی، او کوم کسان چې ایمان راوړي او ښه عملونه وکړي د هغو لپاره مغفرت او لوی اجر دی. خنو څه مقام دی د هغه چا د گمراهۍ چې د هغه لپاره د هغه ناوړه عمل ښایسته کړی شوی وي او هغه یې ښه ګڼي. حقیقت دا دی چې د الله چاته خوښ شي په گمراهۍ کې اچوي او چاته چې خوښ شي سم لار ورخي. نو ای پیغمبره، ته خپل ځان د هغو خلکو په خاطر په غم او افسوس کې خامخا مویلې کوه. څه چې دوی کوي الله ور باندې ښه پوهیږي. هغه خو همغه الله دی چې بادونه لیږي، بیا هغه وریځي راپورته کوي، بیا موږ هغه د وشاړې سیمې خواته بیایو او همغه ځمکه را ژوندۍ کوو چې مړه پرته وه. د مړو شو انسانانو ژوندۍ کېدل به هم په همدغه شان وي. څوک چې عزت غواړي هغه باید وپوهیږي چې عزت ټول د الله دی. د هغه حضور ته چې څه شی پاس ورخیږي هغه صرف سپېڅلې وینا ده او ښه عمل هغه وینا پورته خېژوي. پاتې شول هغه کسان چې په ناوړو کړنلارو لاس پوري کوي، د هغو لپاره سخت عذاب دی او د هغو مکر په خپل لمنځه تونکی دی. الله تاسو له خاورې نه پیدا کړی، بیا له نطفې نه، بیا یې تاسو جوړې پیدا کړی، یعنی نر او ښځه. هیڅ ښځه نه حامله کیږي او نه ماشوم زیږوي مګر دا هر څه د الله په علم کې دي. هیڅ عمر مندونکی عمر نه مومي او نه د چا په عمر کې څه کموالی راځي مګر دا هر څه په یو کتاب کې لیکل شوی دی. د الله لپاره دا ډیر آسان کار دی. او د دواړو سیندونو بو یو شانت نه دي. یو ډول خوږی او تند ماتونکي دي چې څخل کیږي او بل ډول سخت ترخی مالګینی دي چې نشي څخل کېدای. خو له دواړو نه تاسو تازه غوښه په لاس راوړئ. دا غوښتلو لپاره د غاڼې وسایل ترې نه راباسي او په همدې اوبو کې تاسو ګورئ چې کشتۍ د هغه سینه چیروي وړاندې زی تر څو چې تاسو د الله فضل ولټوي او د هغه شکر وستونکي شئ. هغه په ورځ کې شپه او په شپه کې ورځ نه نباسي. لمر او سپوږمۍ رام کړی دي. دا هر څه به ترې ټاکلې نیټې پورې چلیږي. هغه الله چې د هغه په لاس کې دا ټول چاري دي ستاسو پروردگار دی. پاچاهي د همغه ده. له هغه پرته چې تاسو نور بولی هغوی دی او خلکی څښتنان هم نه دي. که هغوی وبولي نو هغوی ستاسو دعاوې نشي اوریدلای او که واوري نو د هغو دعاو تاسو ته ځواب نشي درکولای او د قیامت په ورځ به هغوی ستاسو له شرک نه منکر شي. د حال له حقیقت نه داسې کوم صحیح خبر تاسو ته لیو با خبره پرته بل څوک نشي درکولای. ای خلکو، همدا تاسو الله ته اړیږي او الله خو بې نیاز خود په خپل استایل شوی دی.
که هغه وغواړي نو تاسو به ایسته کړی او کوم نوې نسل به تاسو په ځای راولي دغه کار کول د الله لپاره هیڅ ګران نه دی هیڅ کوم پیټه اخیستونکی به د کوم بل چا پیټه وانخلي او که کوم درون بار شوی نفس د خپل پیټي پورته کولو لپاره بلنه ورکړي نو د هغه د پیټي دی وړې غونډه برخې د اوچتولو لپاره به هم څوک را نشي که هغه ډیر نږدې خپلوان هم وي ای پیغمبره ته یوازې هماغه خلک ویرولای شي چې نالیدلی ل خپل پروردګار نه ویریږي او لمونځ قایموي هر څوک چې سپېڅلتیا غوړه کوي د خپل کېګنې لپاره یې کوي او ورګرځیدل د ټولو د همغه الله خواته دي روند او لیدونکو برابر نه دي نه تیاری او رڼا یو شانت دي نه یخ سیوری او تود المار یو شانت دي او نه ژوندۍ او مړی سره مساوي دي د الله چې چاته خوښ شي ور او روي خو ای پیغمبره ته هغه خلک نشي او ولای چې په هدیرو کې خښ شوي دي ته خو فقط یو خبردارون کې مونږ ته له حق سره لېګلې زیری ورکون کې او ویرون کې او هیڅ کوم امت داسې نه دی تیر شوی چې هغه ته کوم ویرون کې نه وی راغلی اوس کله خلک ته دروغجن غني نو لدوینه مخکې تیر شو خلکو هم د دروغو نسبتونه کړی غوته د هغو پیغمبرانو څرګندو دلیلونو او صحیفو او روخانه هدایات ورکون کی کتاب سره راغلیو بیا کوم خلکو چې ونه مانه ما هغوی ونیول او ګوره چې زما سزا څومره سخته و آیت نوینه چې الله له اسمانه وګوروي او بیا د هغو په وسیله مونږ راز میوه را باسو چې مختلف رنگونه وي په غرونو کې سپینې او سرې لارې پیدا کړې چې بیل رنگونه لري او تور کمرونه پیدا کړي او په همدې ډول د انسانانو او جناورو او څاروي رنگونه هم مختلف دي حقیقت دا دی چې د الله له بندگانو نه یوازې عالمان له هغه نه ویریږي بشک الله بر لاسه او بخون کړه کوم کسان چې د الله کتاب ولي او لمونځ قایموي او چې موږ هغه ته روزي ورکړي د لهغینه په کارا او پټه د خدای په لار کې لګښت کوي په یقیني ډول هغه د داسې وی سوداګرۍ هله مندي چې په هغه کې به هیڅ کله زیان نه وي په دغه سوداګرۍ کې هغه خپل هر څه د دې لپاره ورکړي دي ترڅو چې الله د هغو اجر په پوره توګه هغه ته ورکړي او له خپل پیرزوینې څخه لا زیاته ورپو برخه کړي بشک الله بخشش کوونکی او قدردان دی ای پیغمبر کوم کتاب چې مونږ ته د وحی په وسیله د لېږلای دی هغه حق دی د هغو کتابونو تصدیق کوونکی دی چې لدنه مخکې راغلیو بشک الله د خپل بندگانو له حاله با خبر او په هر شی باندې نظر لرونکی دی بیا مو هغه کسان د دې کتاب وارثان کړل چې موږ هغوی د دغه میراث وړلو لپاره له خپل بندگانو نه غوړه کړل اوس نو له هغو نه څوک پر خپل نفس ظلم کوونکی دی او څوک میانه راو دي او څوک د الله په اذن سره په نیکیو کې وړاندې تلونکی دي همدا ډیر لوی فضل دی د تل تر تله هستوګنی جنتونه دي چې هغه ته به دوی ورننوځي هلته به دوی د سرو زرو په بنگړیو او مرغلرو سره سنگار کړی شي هلته به د هغو جامې د ورېخم وي او هغوی به وایي چې شکر دی د هغه خدای چې لمونږ نه غم ایسته کړ په یقیني ډول زمونږ پروردګار بخښونکی او قدردان دی هغه ذات چې مونږ په خپل لورین سره په ابدي استوګنځي کې میشته کړو اوس دلته نه پر مونږ کړهو راځي او نه راته ستوماني رسیږي او کوم کسان چې کافر شوي دي د هغو لپاره د دوزخ اور دی نه بمړ کیږي چې داستاني پایته ورسیږي او نه به د هغو لپاره د دوزخ په عذاب کې څه کموالی راوستل شي په دې ډول مونږ هر هغه چاته بدل ورکوو چې کفر کوونکی وي هغوی به هلته فریاد و ویلا وکړي چې ای زمونږ پروردګاره مونږ له دې ځای وباسه ترڅو چې مونږ ښه عمل وکړو نه هغه څه عملونه چې په خوا مو کول جواب ورکړی شي آیا مونږ تاسو ته دومره عمر نه ودر کړی چې چا په هغه کې عبرت اخیستل غوښتلای نو عبرت اخیستلای شو او تاسو ته ویرونکي هم درغلیو نو اوس د سخت عذاب خوند وڅکي
دلته د ظالمانو کوم رستندوی نشته. بشک الله د اسمانونو او زمکه له هر پټ شینه خبره ده. هغه خو ان د سینو په پټو رازونو پوهیږي. ما هغه ذات دی چې تاسو په زمکه کې خلفا ګرځولي. اوس چې هر څوک کافر کیږي د هغه د کفر او بال پر همغه دی. او کافرانو ته د حقوق کفر لدی پرته بل هیڅ پرمختګ نشي ورکولای چې د حقوق د پروردگار غضب پر حقوق لا زیات پټاو راځي. د کافرانو لپاره د زیان لزیاتېدو پرته نور څه پرمختګ نشته. ای پیغمبره دوی ته وایي آیات چې کله خپل هغه شریکان لیدلی دي چې له خدای پرته بولی ما ته راوخی هغوی په ځمکه کې څه پیدا کړی دي یا په اسمانونو کې د حقوق څه وانډه ده. که دوی جواب نشي ویلای نو له دوی نه پوښتنه وکړه آیا موږ دوی ته کوم لیک ورکړای دی چې د هغه پر اساس دوی د خپل شرک لپاره کوم څرګند سند وخی؟ نه بلکې دغه ظالمان یو بل ته په دروغ او دوکې ورکړي. حقیقت دا دی چې واځي همدا الله دی چې اسمانونه او ځمکه یې لمنځه تلونه ساتلي دي. او که هغه بی ځای شي نو له الله نه ورسته کوم بل څوک د هغو راټینګونکی نشته. بشک الله ډیر زغمونکی او بخونکی دی. دوی د کلکو قسمونو په خوړلو سره وایي چې که دوی ته کوم ویرونکی راغلی وای نو دوی به د نړۍ له بل هر قوم نه زیات پر سم لار وو. مګر کله چې دوی ته ویرونکی راغی نو د هغه راتلو په دوی کې له حق نه تېښتې څخه بل څه زیات نه کړل. دوی په ځمکه کې لا زیات تکبر اختیار کړ او د ناوړه د سیسو په کار چولې شروع کړل. په داسې حال کې چې ناوړه د سیسې هم دې خپل کار چونکو ته ورلغاړه کیږي. نو آیا دوی دې ته سګي په لار دي چې له پخوانیو قومونو سره چې د الله کوم کړن لار و همغه دوی سره هم وشي؟ که دا خبره وینو ته به هیڅ کله د الله په کړن لار کې څه بدلون نه مومي او ته به هیڅ کله ونه ویني چې د الله کړن چاره د هغه له ټاکلې لارې نه کوم طاقت واړولای شي. آیا دوی کله په ځمکه کې ګرځېدلی نه دي چې دوی د هغو خلکو عاقبت لیدلای وای چې له دوی نه ډیر زیات طاقت درلود؟ هیڅ شی د الله به وسی کوونکی نه دی، نه په اسمانونو او نه په ځمکه کې. هغه په هر څه باندې پوهیږي او په هر څه باندې قدرت لري. که چیرته الله تعالی خلق د حقوق په کړن چارو باندې نیولای نو د ځمکې پر مخ به هیڅ ساکه ژوندۍ نه وای پریخي. خو هغه جل علا شانه دوی ته تری وټا کړی نیټه پورې مهلت ورکړي. بیا چې کله د دوی نیټه پوره شي نو الله تعالی د خپل بندگانو لیدونکی دی.